السلام علیکم ورونو. په تیره ویډیو کې موږ د HTML د ټیکسټ په باره کې ټیګونو باندې کار وکړو او هغه مو تشریح کړه. په دغه ویډیو کې به هم موږ انشاءالله د ټیکسټ کوم پاتې ټیګونه دي په هغو باندې به کار کوو او هغه به تشریح کوو. نو راځو لومړني ټیګ ته او د لومړنی ټیګ موږ ډیفاین کوو یا تشریح کوو. نو څه کومه یو پاراګراف جوړومه نوی او په هغه کې به دغه ټیګونه تشریح کړو. اول ټیګ چې په دغه ویډیو کې موږ پې کار وکړو زه به تاسو ته در وښیمه هغه د مارک په نوم باندې ټیګ ده. مارک تاسو کتلی شئ مارک څنګه چې له نوم څخه معلومیږي مارک ټیک مارک. په ازاري کې به تاسو اورېدلی وي چې لیدلی وي چې د ټیک مارک نښه یا به له خپلو ملګرو څخه اورېدلی وي چې له خپل استاد څخه او یا خپلو ملګرو څخه چې پلانکی د پلانکي نوم ټیک مارک که، مطلب د پلانکي نوم په نښه که، د پلانکي نوم ورسوه. نو مارک دلته هم هماغه مطلب ده. مارک مطلب دغه لیکنه په نښه کړه، هایلایټ یې کړه. نو څنګه هایلایټ که؟ تاسو دلته به زه یوه لیکنه وکړم د مثلا په دې ځای کې د سکول په نوم باندې لیکنه به وکړم. تاسو کتلی شئ د سکول په نوم باندې دغه لیکنه یې هایلایټ کړله. نو مارک مطلب هایلایټ یې کړه، په نښه یې کړه. دغه په نښه کول چې ده په مختلفو ځایونو کې څنګه چې دا HTML مارک اپ لینګویج ده ویب سایټ جوړولو لپاره استعمالیږي. نو په ویب سایټ کې هایلایټ د مختلفو کارونو لپاره ضرورت پیدا کیږي. ځینې وخت کې لکه ځینې وخت کې موږ غواړو دغه یوه لیکنه چې ډېره مهمه وي یا یوه لیکنه داسې لیکنه چې هغه د بلې ژبې یا د ځینو خاصو هدفونو لپاره په ویب سایټ کې دغه هایلایټ استعمالیږي. نو بل ټیګ ډیفاین کومه او تاسو ته درښیمه د دې ویډیو چې هغه د بل ټیګ د ډیلیټ په نوم باندې ده. ډیلیټ ټیګ تاسو له نوم څخه معلومیږي له نوم څخه دا معلومیږي چې په دغه ټیګ کې به یوه لیکنه ډیلیټ کیږي، خو نه ډیلیټ کیږي نه، ځکه په ویب سایټ کې د لیکنې د ډیلیټولو څه داسې ګنجایش نشته ده. نو د لیکنې ډیلیټولو چې دا څه ګنجایش نشته، نو لیکنه په دې کې ډیلیټ کیږي نه، بلکې دا نوم یې چې ورته ډیلیټ ایښی دی د دې لپاره ایښی دی چې په دې کې دا په اصل کې لیکنه په داسې ډول باندې فارمیټ کیږي یا مارک کیږي یا هایلایټ کیږي چې هغه د دې ښکارندویي کوي چې دغه لیکنه یوه ډیلیټ شوې لیکنه ده. څنګه مثال کې پې پوهیږئ. نو لیکنه کومه د سکول په نوم باندې، بیا کنټرول اس وهم او سیف کومه او د بریکټ لایف ریویو تاسو کتلی شئ. د بریکټ یو مهم خصوصیت او یو ډېر لکه مهم خصوصیت او ډېر ښه والی دا ده چې لایف ریویو مطلب کله چې موږ دلته په دغه ټیکسټ ایډیټر کې تغییرات راولو په کوډ کې، نو هلته په اتوماتیک ډول باندې چې دا په براوزر کې هغه تغییرات اپلای کیږي. نو ډیلیټ ته راځم. ډیلیټ مطلب دغه لیکنه باندې یو خط راکش که، سټرایک یې پې وکړه، یو سټرایک تھرو لاین مطلب یو خط یې پې راکش که، چې په اصل کې دې مطلب دا ده چې دغه لیکنه چې ده ډیلیټ شوې لیکنه ده. یعنې دغه لیکنه ډیلیټ شوې یا دلته ډیلیټ شوې یا په بل ځای کې، یا مطلب یې دا ده چې ډیلیټ. راځم بل ټیګ ته او تاسو ته بل ټیګ د دې ویډیو بل ټیګ درښیمه. بل ټیګ چې ده چې په دغه ویډیو کې به موږ پې کار کوو هغه د انزرټ په نوم باندې ده. په دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ یوه مهمه خبره چې ما دغه درې واړه ټیګونه چې استعمال کړه دا مې په کیپیټل کې استعمال کړه، یعنې په غټو حروفو کې مې استعمال کړه. نو په تیره ویډیو کې هم موږ په دې باندې خبر کړو چې دغه هغه چې ده HTML کیس سنسیټیو نه ده، مطلب دا دې فرق نه کوي چې دا غټ حروف دي دا وړوکي حروف دي،
وړوکي او غټو څه فرق په دې کې نه کوي HTML. که غټي که وړوکي که وړوکي کې ولیکو که غټو کې ولیکو هغه ته یو ډول ده. نو د AINS په نوم باندې دغه پیډ کوم ټیک چې دا په اصل کې ده انزرټ نه اخیستل شوی. INS انزرټ ټیک مطلب د دې په منځ کې چې کومه لیکنه کیږي هغه په داسې فارمیټ یا هایلایټ په داسې فارمیټ کې ښودل کیږي په ویب سایټ کې چې هغه مطلب انزرټ له یو بل ځای څخه راوړل شوی ده. نو د دې لپاره دغې لیکنې لاندې یو خط راوستل کیږي. بیا هم هغه لیکنه کوم د سکول په نوم او کنټرول اس وهم تاسو کتلی شئ له دغې لیکنې لاندې یو خط راوسته چې دا د دې ټیګ مهمه وظیفه ده. دوه نور مهم ټیګونه دي چې د ټکسټ دپاره استعمالیږي هغه هم په دې ویډیو کې په هغه باندې کار کوو. نو راځم یو بل پیراګراف جوړومه د پی په نوم باندې یو بل پیراګراف جوړومه او په هغې کې چې ده لیکنه کوم. اول د کوم لومړنی ټیک چې ده هغه د سب په نوم باندې ټیک ده. سب په نوم. نو د سب په نوم باندې کوم ټیک چې ده هغه استعمالوم سب SUB سب چې دغه په اصل کې د سبسکرایبر څخه اخیستل شوی. سبسکرایب مطلب دا چې سبسکرایب او سوپرسکرایب سبسکرایب ځینې وخت کې دغه ټیګ باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې لکه د دې مثال داسې ده لکه په کیمیا کې به تاسو اورېدلي H2O. نو دغه HO او دا دوه چې کوم دي دا که خیال مو کړی دا لږ لاندې راځي. دوه چې دا له دې H او O په منځ کې لږ لاندې راځي. نو دغه لپاره چې په ویب سایټ کې مونږ دغه لیکنه لاندې راولو لږ لاندې راولو یا منځ کې لاندې راولو نو دې لپاره دا د سب ټیګ استعمالیږي. نو دې لپاره زه چې دا دلته همدا د اوبو مثال راغلمه H له دې سب نه دې خوا لیکم او د دې په منځ کې د سب ټیک په منځ کې د دې سب د ټیک په منځ کې چې څه لیکل کېږي دا لاندې راځي. دوه په دې سب ټیک منځ کې لیکم او او چې دا د دې سب ټیک په اخر کې لیکم. کنټرول اس وهمه نو تاسو کتلی شئ H2O. له هغې نه وروسته د بلې کرښې ته ځم. بریک په نوم باندې ټیک مخکې مو په خبره کړې وه. بریک په نوم باندې ټیک علمه او له هغې نه وروسته یو بل ټیک تاسو ته در پېژنمه چې هغه د SUP یا سوپرسکرپټ په نوم باندې ده. سوپرسکرپټ هم په اصل کې په د همدې سبسکرپټ په شان ده. د سبسکرپټ په شان دی. ما مخکې سبسکرایب ویلې سبسکرایب بخښنه غواړم سبسکرایب نو سبسکرپټ. نو دا هم د دې سبسکرپټ په شان دی ټیک ده. خو سبسکرپټ کې چې دا کومه لیکنه چې سبسکرپټ په منځ کې راځي هغه لاندې راځي. په سوپرسکرپټ کې کومه لیکنه چې راځي هغه لږ له دې نورې لیکنې څخه بره راځي. د دې مثال داسې ده لکه زه په ریاضي کې به تاسو کتلی وي چې 10 په توان د 2 10 په توان د 2 نو دا 10 چې د لاندې وي او هغه 2 چې د په توان کې بره وي نو دې لپاره چې دا 10 به له دې سوپرسکرپټ ټیګ نه بره ولیکي د باندې ولیکي او دغه 2 به چې د سوپرسکرپټ ټیګ په منځ کې ولیکي. 10 مې د باندې ولیکل او 2 د سوپرسکرپټ ټیګ په منځ کې مې ولیکل. کنټرول اس وهمه تاسو کتلی شئ 10 په توان د 2. اوس که دلته ځینې نوره لیکنه کومه لکه ورته لیکم 10 په توان د 2 مساوي له 100 سره. کنټرول اس وهمه یا دلته بره ورته لیکمه چې دغه بره ورته لیکمه چې دغه H2O مساوي ده له H2O مساوي ده له واټر سره H2O مساوي ده له واټر سره. نو دا ولا نننی ویډیو انشاءالله که ژوند باقي و په راتلونکي ویډیو کې به له یوې نوې موضوع باندې خبرې کوو. د
راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.